ګل احمد بلبلیار چې مشهور په ګلي ماما دی لومړی په چانجیر سیمه کې د حوزې د معاون په حیث دندې اجرا کول. له 20 کالو راهیسې سندرې وایي چې شاوخوا تر 800 پورې یې سندرې ویلي دي. د مینوال د هلمند او کندهار ولایتونو په ګډون پاکستان هیواد کې هم تر سترګو کیږي. هلمند ولایت کې د ګلي ماما مینوال ډیر زیات دي چې سندرې یې په مارکیټونو کې هم پیدا کیږي او دی ډیری وخت ودونو او نورو د خوښیو مراسمو ته بیول کیږي. دی د سندرو ترڅنګ د بلبل او کرک اوازونه هم په ډیر ښه انداز کولی سي. ګلی ماما وایي د ښه اواز د خلکو مینه او اقتصادي ستونزو سندرو ویلو ته هڅولی. 20 کاله کېږي سندرې وایي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. د ګلي ماما په وینا د سندرې خلک دومره مینوال دي چې هر چیرې ولاړ سي د خلکو د تود هرکلي سره مخامخ سي. نوموړی وایي د تعلیم سخت مینوال یم خو د جنګونو تورو تیارو د کډو بارول له یوې سیمې بلې سیمې ته تعلیم ته نه دی پرېښی. اواز مینوال مې بیخي ډېر دي په دې هلمند کې که درته ووایم چې سم نیمایي خلک دي هم د زاړه تاریخ څه زه پاخته یم 20 کلونه ما لومدا راکېږي دیو کې چې ماته څوک یو څه راکړي نو 1000 یا 1500 زما دي پکښې کې هغه زه ځینې واخلم اما نورې دوی ته ورکوم چې هر څه به کوي. زوی مې ځوان دی واده مې ورته کړی دی مدرسه نه وه مکتب نه و آیا په یوه مساکله کې 2 بچې وې کاڼي مانده جلا بچې وه او د بازار خوا جلا بچ. دا محلي سندرغاړی د هیروینو او شیشې په نشو اخته دی. دی وایي ملګرو به نشو ته هڅولم چې څو ځلې مې د پرېښودو هڅه کړې خو ولې ناتوانه سوی یم. ګلی ماما کورنۍ لري یو زوی ځوان دی او واده یې هم ورته کړی. د دولت او فرهنګي مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې د او کورنۍ لاسنیوی وکړي. تا یو قمندان دم کوئ ماته یې ونراسه فرما زه دې څه بیریږم د دې نوم خراب ته شیشه ورته وایي خلک بری وچتې وڅکوه معنا د اسمان ستوري به په ورځې کې ووینې د ورځې بېول ووینې د شپې ستوري مال کومه دې ستوري بری وچې وګړی بعده یې وینې ما یا ولاکه شی دی چانجیر کې او زه کې وم تقریبا ما د هغه قمندان د معاون په حیث کار کوی ده نور داسې د هغه مرسته چا یو پارسل وریجې راولاکه یو ځای راکړي راته لږ مرسته چې راسره وکړي زما بچیانو سره دې وکړي زما سره دې نه کوي آیا دوی وایي چې پر دا ویرس ورکوي یا د ویرس تا زه پیدا کولی سم پرغښتلی یم پر هغه چې زه بچیان لا چلوم نو هغه به څنګه نه کم پیدا یا زما د بچیانو سره دې وکړي زما سره دې نه کوي. ګلی ماما له خپل دې هنره زیات خوښ دی چې په وینا یې له دې لارې د خپلې کورنۍ ټولې اقتصادي ستونزې هوارولی سي. هلمند ولایت کې داسې ډېر ځوانان او اوسیدونکي شتون لري چې د نه تعلیم له امله یې داسې هنرونو ته مخه کړې وي چې ډېر کله په نشو هم روږدي کېږي. دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.